دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تلبیه ویلو په وخت کې وکتلو په داسې حال کې چې د نبی علیه السلام د سر مبارک ویښتان راغونډ شوي لکه څنګه چې د غسل نه بعد سړي ویښتان راغونډ وي. په دې حال کې مې وکتل چې تلبیه ویلې، تلبیه به داسې ویلې: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، علما فقها فرمایي چې کله سړی احرام تړي حج عمره کوي او 2 رکعاته نفل وکړي، هغه نه بعد به نیت وکړي، په نظر نیت یې په ژبې سره به ووایي، نیت به وکړي چې زه عمره کوم یا حج کوم، یا الله ماته اسانه کړي او مانې قبوله کړي. هغې نه بعد به بیا تلبیه ووایي او تلبیه دغه الفاظ دي کوم چې ما ویلي، بیا ته وایم: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دا تلبیه به وایي. یو ځل ویل واجب دي او 3 کرته ویل مستحب دي، نو ته په احرام کې شي. او سړي به په زوره وایي او ښځه به په داسې طریقې سره وایي چې په خپلې اوري، زړه کې به نه وایي، نه سړي نه زنانه زړه کې ویل صحیح نه دي، بلکې زنانه به په داسې طریقې سره وایي چې خپلې اوري، نور خلک نه اوري، او سړي چې دی به په زوره وایي. نو دغه تلبیه هر حاجي که سړی وي او که زنانه وي، که عمره کوي که حج کوي، نو دا کم از کم چې کله حرام وتړي نیت وکړي، 1 کرت ویل پې واجب دي او 3 کرت ویل پې مستحب دي. دغه الفاظ زده کړي او چې کله حرام وتړي او نفل وکړي 2 رکعاته او نیت وکړي، هغې نه بعد به دغه تلبیه وایستي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.